د چارو یو شمېر کارپوهان وایي د پاکستان په خوله د وسلوالو طالبانو له لوري په بېلابېلو بهانو د مذاکراتو ځنډول له افغان ملت سره خیانت او جفا ده. د افغانستان اسلامي جمهوري دولت مذاکراتي پلاوي یو شمېر غړو ویلي وو چې د وسلوالو طالبانو هیئت تېره ټوله اونۍ خبرو ته حاضر نشول. خو وړمه ورځ یوه عادي ناسته شوې ده. د ملي روغې جوړې عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله بیا ویلي چې د افغان دولت مذاکراتي پلاوي هڅه دا ده چې خبرې اترې ژر پایله ورکړي او د مذاکراتو سرعت ته هم پام کوي. د چارو یو شمېر کارپوهان وایي پاکستان خپل ټول کوښښ کوي چې د وسلوالو طالبانو په وسیله افغانستان کې خپلې ګټې خوندي کړي، ځکه د طالب مشرانو خبرې پاکستانیو استخباراتو سره روانې دي او ترڅو هغوی سره خبرې نهایي شوي نه وي د افغان دولت مرکچیانو سره ډاډه خبرې نشي کولی. دوی وایي د افغان انسان د وینې بهیدا درېدنې لپاره د مذاکراتو سرعت ډیر زیات مهم دی او کچيري وسلوال طالبان په دې برخه کې بې تفاوتي وکړي د افغانانو له سخت نفرت سره به مخ شي. زما په عقیده باندې طالبان کوښښ کوي چې د زور له لارې او د جنگ له لارې واکمنۍ ته ورسیږي او داسې وښیي چې دوی قوت لري، زور لري، ځکه جګړې ته دوام ورکوي. خو زما په نظر باندې دا غلطه ده. ترڅو چې سولې له لارې د مذاکراتو له لارې خبرې کامیابه نشي، یو لوری هم نشي کامیابېدلی، ځکه د جګړه دوام کوي. دا د سیمې استخبارات او د منطقې استخبارات باید په دې هکله باندې هیڅوک ورته غوږ ونه نیسي او مستقلانه عمل وکړي ترڅو چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي. نو طالبانو نه هیله دا ده چې اوربند وکړي او په دې اوربند په نتیجه کې باور رامنځته شي ترڅو چې موږ سولې ته ورسېږو. د چارو یو شمېر نورو شنونکو په باور ډونالډ ټرمپ د پاکستان سره په همغږۍ وسلوالو طالبانو ته له حده زیات امتیازات ورکړل. اوس یاده ډله په ویره کې ده چې د امریکا نوی منتخب جمهور رئیس جو بایډن به یاد قرارداد لغوه کړي، ځکه د هغه د حکومت تر پایله پورې مذاکراتو کې سستي کوي. دوی وایي د مذاکراتو د نیټې له پیله څو ورځې تېرې وي، خو بیا هم ملا برادر او د مذاکراتي پلاوي مشر حکیم حقانی پاکستان کې پاتې ول او وروسته قطر ته لاړل چې د دوی یادې کړنې به بدې پایلې ولري. اساسي علت یې ټولو ته معلوم ده. دوی وایي چې دا چون دا مذاکرات امریکایي مذاکرات ده، د امریکا په واسطه دا جوړ شوی پلان شوی ده. ټول په ډار کې دي چې آیا امریکایان دغه نوی حکومت چې په امریکا کې جوړیږي د مخکنی حکومت هغه پلانونه چې د سولې په هکله افغانستان کې یا د مذاکراتو په هکله باندې نیولی هغه تعقیبوي یا متوقف کوي یا کوم بل ستراتیژي ورته جوړوي. نو بلا نه شروع. تېرو ورځو کې د ملي امنیت سلاکار ډاکټر حمدالله محب هم ویلي و چې وسلوال طالبان د کاذبې فتحې په غرور کې دي او د خبرو اترو پر ځای د جګړې د لارې د واک ترلاسه کولو په هڅه کې دي.